دفاع وزیر مولا محمد یعقوب مجاهد وایي د پاکستاني ځواکونو مراکز مو په نښه کړی. په سلامونو مو ورکړی کوم د AFG نیوز چینل درنو لیدونکو. سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. پام راګرځوم د دې ساعت مهم خبر ته. په سر کې یادونه کوم ملګرو که مو چینل نه وي سبسکرایب کړی د مهمو خبرونو لپاره در سره AFG نیوز چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. د طالبانو دفاع وزارت د دوی د سرپرست وزیر یعقوب مجاهد له قوله لیکلي چې طالبانو پر ډیورند کرښه د پاکستاني پوځیانو د بریدونو په غبرګون کې د هغوی ځینې مراکز هدف ګرځولي دي. د طالبانو دفاع وزیر په خبره دوی په هر ډول حالاتو کې چمتو دي چې د تیرې ځواب ورکړي. پر پکتیکا، خوست او کونړ ولایتونو د پاکستاني جیټ الوتکو د تیرې شپې برید کې یو شمېر ماشومان شهیدان او ټپیان شوي دي. له بلې خوا د طالبانو دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد دانګام کې د نوي جوړېدونکو پوستو لیدنه کړې. د طالبانو دفاع وزارت وایي د دوی وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد د دوشنبې په ورځ په ډیورند کرښې ته څیرمه دانګام ولسوالۍ ته سفر کړی او بشنهایي کنډو کې میشت خپل ټولې له نږدې لیدلي او دغلته یې د نوي جوړېدونکو پوستو چارې ارزولې دي. اعلامیه کې ویل شوي مولوي محمد یعقوب مجاهد خپلو جنګیالیو ته د هیواد له پولو او ځمکني بشپړتیا د دفاع لپاره لازمي سپارښتنې کړي او د نورو پوستو پر جوړولو سربیره د هر اړخیز امکاناتو او اکمالاتو ژمنه کړې ده. د AFG نیوز چینل درنو لیدونکو، دا زموږ د دې ساعت چمتو شوي خبرونه. تر بیا ښې چارې، د الله په امان.